د ډېرې زمانې خبره ده چې په یو ځنګل کې یو لومبړه اوسېده. دا لومبړه ډېره چالاکه او مکاره وه. لومبړه یوه ورځ روانه وه چې ناڅاپه یې لکۍ ونښته. وای زما دا لکۍ څه کې ونښته، وای دا خو درد کوي، ډېر درد کوي. او چې شاته یې وکتل نو لکۍ د کاري په دام کې نښتې وه. وای وای زور که زور که، ډېر زور یې وکړ خو ولې لکۍ ډېره کلکه نښتې وه او د ډېرو زورونو نه بعد لکۍ وشوکېده، کټ شوه او لومبړه بې لکۍ پاتې شوه. وای زما لکۍ، زما لکۍ خو کټ شوه، اوس په خو نورې لومبړې ما سره خاندي، اوس به څنګه ځم ځنګل ته. لومبړه چې ځنګل طرف ته روانه وه نو دا سوچ یې کوه چې اوس به نورو لومبړو ته څه وایم، هغوی به ما سره خاندي. اوس ستا لکۍ څه شوه، ستا لکۍ خو نشتی ستا لکۍ څه شوه. زه ښار ته تللې ومه او ښار کې اوس د لکۍ پیشن ختم شوی دی، نو ما ځکه لکۍ کټ کړه. تاسو هم لکۍ کټ کړئ، ډېر ښکلي به ښکارئ. ښار کې اوس پیشن ختم شوی دی، د لکو پیشن ختم دی. دا 2020 دی ښه، نوې نوې پیشن راوځي، دا اوس نوې پیشن راوتې. دا اوس ته خپل د غلطۍ پټولو کوشش کوې، موږ ته پته ده، راځئ چې ځو تېنه، راځئ پرېږدئ اوس خپل د غلطۍ پټولو کوشش کوي. موږ نه بېوقوفه جوړی، موږ دومره بېوقوف نه یو، راځئ چې ځو تېنه. نو بیا ټولې لومبړې وتښتېدې او یوې لومبړې خو هم د دې چالاکې لومبړې خبره ونه اورېده او دا لومبړه به بیا ګرځېده په ځنګل کې. د خپلې غلطۍ او چالاکۍ سزا ورته میلاو شوه. زموږ چینل پښتو کارټون سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نښان ورسره دباو کړئ.